بسم الله الرحمن الرحیم. د نن ورځې په درس کې موږ سیل سټرکچر اینډ فنکشن شروع کوو. یعنی د ځناور سیل چې دا د ځناور حجره چې دا د هغې سټرکچر څنګه ده، هغه څنګه جوړه شوې ده، کومې حصې لري او د هغې عمل څه ده، د هغې فنکشن څه ده. نو د نن ورځې په درس کې به د ځناور د حجرې په جوړښت باندې پوه شو چې څنګه جوړه شوې ده او د ځناور حجره چې دا انیمل سیل چې دا هغه څه عمل کولی شي، د هغې عمل څه ده. ما لیکلي د سیل سټرکچر اینډ فنکشن، د سیل سټرکچر جوړښت او د هغې فنکشن، د هغې عمل چې هغه څه عمل کولی شي. فرض مثال د کوم ډایګرام چې تاسو ته ښکاري دا یو انیمل سیل ده، یو د ځناور حجره ده چې په دې کې مختلف قسم د سیل ارګینلز چې دي هغه تاسو ته په نظر درځي. موږ د نه مخکې درس کې ویلي وو د ځناور سیل چې دا حجره چې دا د هغې بهرنی کور چې دا بهرنی بونډري چې دا کوم چې په دې سور رنګ کې تاسو ته ښکاري دې ته ویل کېږي سیل ممبرین. دا سیل ممبرین دا یو پرده ده چې د ځناور حجره چې دا سیل چې دا هغې نه بهر ګیر چپیر تاو شوې ده او د دې سیل ممبرین نه دننه چې کومه حصه موجوده ده دې ته ویل کېږي سایټوپلازم. سایټوپلازم چې دا په دې کې مختلف قسم د سیل ارګینلز چې دي هغه موږ ته په نظر راځي او هر سیل ارګینل چې دا هغه خپل عمل کوي، د هغې په عمل باندې به اوس نن په تفصیل سره پوه شو. نو په انیمل سیل د ځناور په حجره کې مختلف سیل ارګینلز چې دي هغه وجود لري. دغه سور رنګ کې تاسو ته چې ښکاري دا دی نیوکلیس چې دې ته موږ مرکزه هم ویلی شو. نو اوس به موږ د نیوکلیس په اړه باندې اول پوه شو چې نیوکلیس څنګه سیل ارګینلي ده او څه عمل کولی شي. نیوکلیس چې ده د نیوکلیس ډایګرام شکل که موږ د نږدې نه وګورو هغه به څه په دې شکل کې موږ ته په نظر راځي. دا یو نیوکلیس ده چې د ځناور سیل انیمل سیل کې دننه موجود لري. نیوکلیس چې دا دې ته ډبل ممبرین سیل ارګینل هم ویلی شي، یعنی د دې ممبرین چې دا بهرنی کور چې دا پرده چې دا هغه ډبل ده، هغه د دوه لیرز د دوه کترونو نه جوړ ده، ځکه دې ته ډبل ممبرین هم ویلی شو. په دا سور رنګ تاسو ته چې ښکاري دې ته ویل کېږي نیوکلیر ممبرین. دا نیوکلیر ممبرین دا یو پرده ده چې د نیوکلیس نه ګیر چپیر تاو ده او دغه نیوکلیر ممبرین چې دا نیوکلیس چې دا په دې کې وړه وړه پورز موجود دي، وړه وړه سوري موجود دي چې هغه ته موږ ویلی شو نیوکلیر پورز. نو دغه کومه حصه کې تاسو ته ښکاري دا د نیوکلیر پورز او دغه نیوکلیر پورز چې د وړه وړه سوري چې دي په دې کې خاص پروټینز موجود دي چې هغه ته موږ وایو ترانسپورټ پروټین. کوم په دې تور رنګ تاسو ته ښکاري په دې پورز په دې سوریو کې دننه موجود وي دې ته ویل کېږي ترانسپورټ پروټین. دا داسې پروټین دی چې د دې په مدد سره ترانسپورټ کېږي، د موادو انتقال کېږي. مطلب په نیوکلیس کې بعضې مواد موجود دي هغه د نیوکلیس نه بهر سیل ته راوځي، حجرې ته راوځي او یا د حجرې نه کوم مواد نیوکلیس ته دننه ځي نو هغه د دې پورز د دې سوریو نه به پاس کېږي، د دې پروټینز په مدد سره د هغې اکسچینج کېږي، د هغې تبادله کېږي. او دغه نیوکلیس چې دا په دې کې دننه چې کومه حصه موجوده ده دې ته ویل کېږي نیوکلیوپلازم. څرنګه هم ته چې سیل چې دا حجره چې ده د هغې دننه چې کومه حصه ده هغې ته ویل کېږي سایټوپلازم. همدغه شانتې نیوکلیس مرکزه چې ده په دې کې چې کومه دننه حصه موجوده ده چې په کې هر څه هم دي هغې ته ویل کېږي نیوکلیوپلازم. او په دې نیوکلیوپلازم کې کروموسومز موجود دي، په دې کې ډي ان اے هم موجوده وي چې دا هیریډیټري مټیریل دی، یعنی وراثتي ماده ده. کله چې د مور پلار نه بچیو ته خصوصیات منتقلیږي، خاص عادتونه هغې ته منتقل کېږي، هغه د دې ډي ان اے په مدد سره منتقل کېږي. نو دا د نیوکلیس سټرکچر و، د هغې شکل و، هغه موږ چېرته د نږدې نه وګورو هغه به موږ ته په دې شکل کې په نظر راځي. او دغه نیوکلیس چې دا دې ته ما لیکلی دي برین آف سیل. برین ویل کېږي دماغ ته. نو دا نیوکلیس چې دا د سیل د حجرې دپاره د دماغو په شانتې کار کوي. لکه څرنګه هم چې د انسان وجود کې هر عمل چې دا هر اکټیویټي چې دا هغه د دماغو په مدد سره کنټرول کېږي، همدغه شانتې په سیل په حجره کې چې څه هم کېږي، کوم عمل هم کېږي، هغه په دې نیوکلیس کې د ډي ان اے په مدد سره کنټرول کېږي. موږ وویل چې په نیوکلیس کې ډي ان اے موجوده ده، د دې په مدد سره هر عمل چې دا اکټیویټي چې دا هغه په سیل په حجره کې کنټرول کېږي. نو په دې خاطر دې ته برین آف سیل هم ویلی شو. او همدغه شانتې نیوکلیس چې دا سینټریک هم کېدلی شي، ای سینټریک هم کېدلی شي. سینټریک دې ته ویل کېږي کله چې نیوکلیس یعنې مرکزه هغه د سیل په سنټر کې وي، په مینځ کې موجوده وي، هغې ته موږ وایو چې دا سینټریک نیوکلیس یعنې په سنټر کې ده، په مرکز کې ده، چې دا وي اکثره په انیمل سیل کې. انیمل سیلز چې اکثر په هغې کې نیوکلیس مرکزه چې ده هغه د سیل په سنټر کې وجود لري چې هغه ته موږ سینټریک نیوکلیس ویلی شو. او ای سینټریک چې ده هغه نیوکلیس چې هغه په سنټر کې نه وي، یعنی په یو طرف کې موجوده وي، د حجرې د سیل په یو سایډ کې په یو طرف کې وجود لري، هغې ته موږ ویلی شو چې دا ای سینټریک نیوکلیس چې ده اکثر هغه په پلانټ سیل کې وي. یعنی د نباتاتو چې کوم سیل دی، کوم حجرات دي،
په هغه کې چې کوم نیوکلیس دا مرکز ده اکثر سیل د پلانټ سیل داسې دی چې په هغه کې ای سنټریک یعنی په یو طرف کې وجود لري. او بل نیوکلیس د لپاره ما لیکلی دی ابسنټ اینډ میچور آر بي سي. آر بي سي چې دی ریډ بلډ سیل ته ویل کیږي یعنی زموږ د سرې وینې چې کوم حجرات دي هغه ته ویل کیږي ریډ بلډ سیل آر بي سي. نو په آر بي سي کې په ریډ بلډ سیل کې نیوکلیس چې دا هغه ابسنټ وي هغه وجود نه لري یعنی غیر حاضر وي. نو دا نیوکلیس چې دا هغه شکل موږ وپېژندو چې دا هغه سټرکچر شکل چې دا هغه څنګه جوړ شوی ده. او همدغه شانتې په سیل په حجره کې یو بل سیل ارګینیلی موجود وي چې هغه ته موږ وایو انډوپلازمیک ریټیکولم. د دې نیوکلیس سره چې کوم اټیچ سټرکچر تاسو ته ښکاري کوم شکل تاسو ته ښکاري دا د انډوپلازمیک ریټیکولم. خو دغه انډوپلازمیک ریټیکولم چې دا په دوه قسم ته ده. یو ته موږ وایو رف انډوپلازمیک ریټیکولم او دویم ته موږ وایو سموث انډوپلازمیک ریټیکولم. د نیوکلیس سره نږدې چې کوم انډوپلازمیک ریټیکولم موجود ده هغه ته ویل کیږي رف انډوپلازمیک ریټیکولم. د طرف انډوپلازمیک ریټیکولم په دې خاطر ویل کیږي چې د سره رایبوسومز چې دي هغه اټیچ وي. رایبوسومز وړه سټرکچرز دي چې هغه په دې شکل کې د انډوپلازمیک ریټیکولم سره تړلي شوي وي د دې سره ټچ شوي وي. نو په دې خاطر دیتا رف انډوپلازمیک ریټیکولم ویل کیږي چې د سره وړه رایبوسومز چې دي هغه اټیچ شوي هغه تړلي شوي وي. او د دې رف انډوپلازمیک ریټیکولم شاته سموث انډوپلازمیک ریټیکولم موجود وي. نو رف انډوپلازمیک ریټیکولم چې دا موږ وایو چې د سره رایبوسوم اټیچ وي رایبوسوم ورسره تړلی شوی په دې خاطر دته رف انډوپلازمیک ریټیکولم ویلی شو. او رف انډوپلازمیک ریټیکولم چې دا کنیکټ ود نیوکلیر ممبرین. نیوکلیر ممبرین چې دا نیوکلیس ده کنه د نیوکلیس چې کومه پرده ده ممبرین ده ته موږ وایو نیوکلیر ممبرین. نو دا رف انډوپلازمیک ریټیکولم چې دا د نیوکلیر ممبرین سره کنیکټ وي د دې سره تړلی شوی وي څنګه تاسو ته په دې ډایګرام کې ښکاري. د نیوکلیر ممبرین سره د رف انډوپلازمیک ریټیکولم چې دا هغه په کنیکشن کې وي هغه تړلی شوی وي. او بل پوینټ دا د رف انډوپلازمیک ریټیکولم لپاره مینلی ان لیور اینډ پنکریاس. لیور چې دا یعنی ته ویل کیږي جګر هم ورته ویلی شو. همدغه شانتې پنکریاس چې دا په دې دوو ځایونو کې رف انډوپلازمیک ریټیکولم چې دا زیات تعداد کې موږ ته په نظر راځي ځکه چې په دغه ځایونو کې پروټین سنتسس کیږي. او دغه رف انډوپلازمیک ریټیکولم چې دا په سیل کې په حجره کې د دې کار دا ده چې دا پروټین سنتسس کوي د دې په مدد سره په حجره کې په سیل کې پروټین سنتسس کیږي یعنی پروټین جوړیږي. نو لیور چې دا او پنکریاس چې دا په دې دوو ځایونو کې پروټین ته موږ ډېر ضرورت لرو هغه ځای کې ډېر جوړیږي. نو په دې خاطر په دې دوو ځایونو کې رف انډوپلازمیک ریټیکولم هم ډېر موجود دی. او دویم موږ وویل چې دا سموث انډوپلازمیک ریټیکولم ده. سموث انډوپلازمیک ریټیکولم ته ما لیکل دي نو اټیچ رایبوسوم مطلب د دې سره رایبوسوم نه وي اټیچ شوی. موږ وویل چې دا رف انډوپلازمیک ریټیکولم شاته سموث انډوپلازمیک ریټیکولم موجود دی. نو دې سره کوم رایبوسوم نه وي تړلی شوی نه وي اټیچ شوی په دې خاطر دته سموث انډوپلازمیک ریټیکولم ویل کیږي. او د دې سموث انډوپلازمیک ریټیکولم فنکشن کوم وګورو د دې عمل وګورو چې په سیل په حجره کې دا څه کولای شي. د دې کار دا ده چې لیپید سنتسس دا لیپید یعنی چربي جوړوي په هغه کې فاسفولیپید راځي فاسفولیپید. همدغه شانتې کولیسټرول راځي فیټي اسید راځي. نو دا څو قسم ته لیپید یعنی چربي دا چې د سموث انډوپلازمیک ریټیکولم په مدد سره په سیل یعنی په حجره کې جوړیږي. او همدغه شانتې د سموث انډوپلازمیک ریټیکولم یو بل غټ کار دا ده چې دا ډیټاکسیفیکیشن کوي. ډیټاکسیفیکیشن ویل کیږي د مضر موادو بدلیدل غیر مضر موادو ته د عمل ته موږ وایو ډیټاکسیفیکیشن. نو په سیل په حجره کې ډیټاکسیفیکیشن یعنی که مضر مواد په سیل کې موجود وي په حجره کې موجود وي هغه غیر مضر موادو ته بدلول هغه کار د چا دی هغه د سموث انډوپلازمیک ریټیکولم کار دی د دې په مدد سره کیږي. د دې سموث انډوپلازمیک ریټیکولم سره خاص انزایم موجود وي چې هغه ته موږ وایو سایټوکروم P450 انزایم. دا انزایم چې دا خاص پروټین دی چې د سموث انډوپلازمیک ریټیکولم سره موجود وي چې د دې پروټین په مدد سره د دې انزایم په مدد سره سموث انډوپلازمیک ریټیکولم چې دا هغه ډیټاکسیفیکیشن کولی شي یعنی مضر مواد بدلوي غیر مضر مواد ته. نو دا انډوپلازمیک ریټیکولم چې په سیل په حجره کې موجود وي او د دې عمل مو ویلو چې سموث انډوپلازمیک ریټیکولم څه عمل کولی شي په سیل په حجره کې د دې عمل څه ده. نو اوس د دې بعد موږ په یو بل سیل ارګینیل پوه شو چې هغه ته موږ وایو ګولجی باډي چې دا څنګه جوړ سیل ارګینیل نه او څه عمل کولی شي. نو دا کوم سټرکچر تاسو ته ښکاري دا د ګولجی باډي. او دا ګولجی باډي چې دا د یو بل نوم هم اخیستلی شو هغه دی ګولجی
apparatus. ګالجي چې دا یو ساينسدان و نو دا ګالجي باډي چې دا په اول ځل د ساينسدان د ګالجي په نام ساينسدان لیدلی و نو ځکه د خپل نام ورکړو ګالجي باډي یا ګالجي اپریټس. ګالجي باډي ته مالي کلی دي پلیومارفیک شیپ. پلیومارفیک شیپ هغه شکل ته ویل کیږي چې هغه د وخت په تیریدو سره بدلیږي، په هغه کې بدلون راځي، په هغه کې چینجز راځي. نو ګالجي باډي چې دا یو داسې شیپ داسې شکل ده چې دا د وخت په تیریدو سره په سیل په حجره کې د دې شکل بدلیږي چې هغه ته موږ پلیومارفیک شیپ ویلی شو. او د دې ګالجي باډي فنکشن چې دا عمل چې دا چې په حجره کې په سیل کې دا څه عمل کولی شي هغه دی سټوریج اف پروټین. په دې کې پروټین سټوریج کیږي، مطلب کوم پروټین چې جوړ شي هغه په ګالجي باډي کې د سټوریج کیږي، د یو څه وخت لپاره هغه سټور کیږي. همدغه شانتې د ګالجي باډي نه لایسوسوم، پروکسیسوم او ګلایکسیسوم چې دا درې قسم د سیل ارګینل دي چې هغه په سیل په حجره کې موجود وي، هغه د ګالجي باډي نه اوریجینیټ کیږي، د ګالجي باډي نه پیدا کیږي. اوریجینیټ لایسوسوم، پروکسیسوم اینڈ گلایکسیسوم، مطلب د ګالجي باډي چې دا داسې سیل ارګینل ده چې د دې نه لایسوسوم، پروکسیسوم او گلایکسیسوم چې دا د دې نه اوریجینیټ کیږي، د دې نه پیدا کیږي. او بل غټ عمل چې دا په حجره کې د ګالجي باډي هغه دا ګلایکوسایلیشن. ګلایکوسایلیشن چې دا کله چې پروټین بدل شي ګلایکوپروټین ته او لیپید بدل شي ګلایکولیپید ته، د عمل ته ویل کیږي ګلایکوسایلیشن. فرض مثال چې دا پروټین دی، دا پروټین داخل شي ګالجي باډي ته، دا ګالجي باډي ده، نو پروټین داخل شي ګالجي باډي ته، په ګالجي باډي کې د پروټین ته کاربوهایډریټس ایډیشن وشي، ایډیشن اف کاربوهایډریټس. نو کله چې پروټین ته کاربوهایډریټس ایډ شي هغه ورسره جمع شي، نو دې پروټین ته بیا موږ وایو ګلایکوپروټین. دې ته خالي صرف پروټین موږ بیا نشو ویلی، کله چې کاربوهایډریټ د سره جمع شي د سره وتړل شي هغه ته بیا ویل کېږي ګلایکوپروټین. ګلایکو لفظ استعمالیږي د کاربوهایډریټس لپاره، نو دا کاربوهایډریټس چې کله د پروټین سره وتړل شي د دې سره اټیچ شي بیا دې ته موږ وایو ګلایکوپروټین. همدغه شانتې لیپید، فرض مثال چې دا لیپید ده، چربي ده، دا لیپید چې کله ګالجي باډي ته راشي په ګالجي باډي کې دې ته هم کاربوهایډریټس ایډیشن وشي، یعنې د دې سره هم کاربوهایډریټس چې دي هغه ایډ شي هغه ورسره جمع شي، نو دا لیپید چې کله بیا د ګالجي باډي نه خارج شي دې ته بیا موږ وایو ګلایکولیپید. دې ته صرف لیپید نشو ویلی ځکه دې سره کاربوهایډریټس ایډیشن وشو، کاربوهایډریټس ورسره جمع شول، دې ته بیا موږ وایو ګلایکولیپید. نو کله چې د پروټین نه ګلایکوپروټین جوړ شي او لیپید نه ګلایکولیپید جوړ شي، دې عمل ته ویل کېږي ګلایکوسایلیشن چې دا د ګالجي باډي په مدد سره کېږي. نو ګالجي باډي یو غټ عمل په سیل کې په حجره کې دا شو چې د دې په مدد سره ګلایکوسایلیشن کېږي. نو دا ګالجي باډي د دې عمل موږ وپېژندو چې په سیل په حجره کې ګالجي باډي چې دا هغه څه عمل کولی شي. او همدغه شانتې یو بل سیل ارګینل به تاسو ته په نظر درځي، دې ته موږ وایو رایبوسوم. نو اوس به د رایبوسوم په اړه پوه شو چې رایبوسوم څنګه سیل ارګینل ده او څه عمل کولی شي. رایبوسوم ته مالي کړی دي ای ممبرینس، دا کوم سیل ارګینل چې دا دې ته وایو رایبوسوم. رایبوسوم چې دا ای ممبرینس ده، ای ممبرینس مطلب چې دې نه ګیر چاپیر کوم ممبرین نشته، کومه پرده د دې نه ده تاو شوي، دې ته بیا ویل کېږي ای ممبرینس. نو رایبوسوم چې دا ای ممبرینس سیل ارګینل ده. او همدغه شانتې رایبوسوم چې دا دې ته موږ یو بل نام هم اخیستلی شو هغه دی رایبو نیوکلیو پروټین. رایبو نیوکلیو پروټین دې ته په دې خاطر ویل کېږي رایبوسوم چې دا 50% پورې په دې کې پروټینز موجود دي او 50% په دې کې رایبوسومل آر ان اے موجوده ده. آر ان اے مطلب رایبو نیوکلیک اسید. نو 50% رایبوسومل آر ان اے او 50% پورې پروټین دا یو ځای شوي دي، د دې نه رایبوسوم جوړ شوی ده، په دې خاطر دې ته موږ رایبو نیوکلیو پروټین نام هم اخیستلی شو. او د رایبوسوم فنکشن کوم وګورو چې په سیل په حجره کې رایبوسوم څه عمل کولی شي، هغه د پروټین سنتیسس. د دې په مدد سره پروټین چې دی هغه جوړیږي، د هغې سنتیسس کېږي. د نه مخکې موږ رف انډوپلازمیک ریټیکولم وویلو چې رف انډوپلازمیک ریټیکولم هم پروټین سنتیسس کولی شي، هغه هم پروټین جوړوي. خو د رف انډوپلازمیک ریټیکولم په مدد سره چې کوم پروټین جوړیږي هغه به ایکسپورټ پروټین یا به هغه په سیل کې به هغه نه استعمالیږي، یعنې د رف انډوپلازمیک ریټیکولم پروټین جوړ کړل، دغه پروټین به اوس په د سیل په د حجره کې نه استعمالیږي، دا به د حجرې نه بهر خارجېږي، بهر به استعمالیږي. خو لیکن رایبوسوم چې کوم پروټین جوړ کړي دا پروټین به په د سیل کې استعمالیږي، یعنې په سیل په حجره کې چې کوم
پروټینو ته ضرورت وي هغه به د رایبوسوم په مدد سره جوړیږي هغه به په د سیل په د حجره کې استعمالیږي نو دا پروټین سنتیسز د رایبوسوم عمل شو چې په حجره په سیل کې رایبوسوم چې دا هغه پروټین سنتیسز کوي د دې په مدد سره پروټین جوړیږي او رایبوسوم سټرکچر کوم وګورو هغه په دې شکل کې وي رایبوسوم چې دا هغه دوه حصے لري په دوه حصو کې تقسیمېږي یوه حصے ته د دې ویل کېږي لارج سب یونټ او د رایبوسوم دویمه حصے ته ویل کېږي سمال سب یونټ لارج سب یونټ او سمال سب یونټ یو ځای شي دا رایبوسوم جوړوي او دا لارج سب یونټ او سمال سب یونټ په خپل مینس کې د یو آین په مدد سره تړلي شوی وي خپل مینس کې اٹیچ شوی وي هغه آین ته موږ وایو میګنیشیم آین Mg++ نو دا میګنیشیم آین چې دا د لارج سب یونټ او د سمال سب یونټ په مینس کې موجود وي چې د دې په مدد سره د دواړه حصے چې د رایبوسوم په خپل مینس کې اٹیچ شوی وي تړلي شوی وي نو دا رایبوسوم د دې شکل چې څنګه جوړ شوی دا او څه عمل کولای شي په حجره کې په سیل کې رایبوسوم څه عمل کوي نو اوس یو بل سیل ارګینیلی چې هغه ته موږ وایو مایټوکانډریا د مایټوکانډریا په اړه به پوه شو چې مایټوکانډریا څنګه سیل ارګینیلی ده او په سیل یعنی په حجره کې څه عمل کولای شي په دې سیل کې په دې حجره کې په دې سور رنګ کې چې کوم سټرکچر کومه باډي تاسو ته ښکاري دا مایټوکانډریا ده مایټوکانډریا نو اوس پر دې مایټوکانډریا په اړه پوه شو چې دا څنګه سیل ارګینیلی ده او په سیل په حجره کې څه عمل کولای شي مایټوکانډریا چې دا د دې ډایګرام کې موږ د نږدې نه داسې وګورو د دې شکل وګورو هغه څه په دې شکل کې ده مایټوکانډریا ته موږ ډبل ممبرین سیل ارګینیل هم ویلی شو ډبل ممبرین ځکه چې د دې نه غیر چاپیر دوه پردې تاو شوي دي دوه ممبرین تاو دي په دې خاطر دې ته ډبل ممبرین سیل ارګینیل هم ویلی شو یو د دې بهرنی ممبرین دا بهرنی پرده ده چې هغه ته موږ وایو اوټر ممبرین او یو په دې کې دننه طرف ته پرده ده ممبرین ده چې هغه ته ویل کېږي انر ممبرین اوس دغه اوټر ممبرین چې ده دا فولي پرمیبل ده فولي پرمیبل مطلب دا ده چې د دې نه د موادو انتقال دواړو طرفونو ته کېږي یعنی هر حالت کې هر قسم ته مواد د دې نه پاس کېدلی شي د دې نه تېرېدلی شي هغې ته موږ وایو فولي پرمیبل خو انر ممبرین چې ده دا سیمي پرمیبل ده سیمي پرمیبل مطلب د دې نه په هر حالت کې هر قسم ته مواد نشي تېرېدلی نشي پاس کېدلی دې ته موږ وایو سیمي پرمیبل اوس د اوټر ممبرین چې ده چې دې ته موږ وویل چې دا فولي پرمیبل ده مطلب د دې نه په هر حالت کې هر قسم ته مواد تېرېدلی شي ځکه چې په دې کې پورینز پروټین موجود دي دغه تور رنګ تاسو ته کوم سټرکچر ښکاري دا دی پورینز پروټین چې د دې په مدد سره هر قسم ته مواد د دې اوټر ممبرین نه پاس کېدلی شي تېرېدلی شي ځکه دې ته مالیکول فولي پرمیبل او انر ممبرین چې دا سیمي پرمیبل ده مطلب د دې هر څه نشي پاس کېدلی ځکه چې په دې کې پورینز پروټین چې دي هغه نه دي موجود او په مایټوکانډریا کې د انر ممبرین نه دننه طرف ته چې کومه ممبرین ده کوم پرده ده په دې په منځ کې چې کومه حصه پاتې شوه دې ته ویل کېږي مایټوکانډریل میټرکس مایټوکانډریل میټرکس چې ده په دې کې سرکولر ډي ان اے موجوده وي ډي ان اے د نه مخکې وویل چې د دې پوره نام چې ده هغه ده ډي اوکسي رایبو نیوکلیک اسید چې دا وراثتي ماده ده مطلب د مور پلار نه چې کله بچیو ته خصوصیات منتقل کیږي هغه د ډي ان اے په مدد سره منتقل کیږي نو دا سرکولر ډي ان اے چې دا په میټوکانډریل میټرکس کې وجود لري او همدغه شانتې په دې کې انزایمز موجود وي انزایمز چې هغه هم خاص پروټینز دي چې په میټوکانډریل میټرکس کې موجود دي همدغه شانتې 70S رایبوسومز چې هغه هم په دې میټوکانډریل میټرکس کې وجود لري او دا انر ممبرین چې کومه حصه ده په دې کې یو بل سټرکچر موجود وي کوم په دې سور رنګ تاسو ته ښکاري دې ته ویل کېږي ATP سنتټیز د دې ATP سنتټیز په مدد سره د ATP په شکل کې د ایډینوسین ټرای فاسفیټ په شکل کې د سیل لپاره د حجرې لپاره انرژي جوړیږي چې هغه سیل چې دا هغه په مختلفو کارونو کې مختلف اکټیویټیز کې استعمالوي نو هغه انرژي چې دا هغه د ATP سنتټیز په مدد سره جوړیږي او د مایټوکانډریا ته یو بل نام هم اخیستلی شو هغه دی پاور هاوس اف سیل د سیل لپاره د حجرې لپاره پاور هاوس یعنی د طاقت جوړولو کور ځکه چې په دې مایټوکانډریا په مدد سره ATP په شکل کې انرژي جوړیږي او انرژي چې دا یو طاقت ده قوت ده
نو په دې خاطر دیتا پاور هاوس اف سیل هم ویل شو. او دا انرژي چې کله په دې مایټوکانډریا په مدد سره جوړیږي د سیلولر ریسپایریشن په دوران کې جوړیږي. په مایټوکانډریا کې سیلولر ریسپایریشن کیږي. سیلولر ریسپایریشن په دوران کې د ای ټي پی په شکل کې د ای ټي پی سنتټیز په مدد سره د سیل د حجرې لپاره انرژي جوړیږي چې هغه انرژي بیا د سیل په مختلفو فنکشنز کې مختلف اکټیویټیز کې هغه استعماليږي. نو دا مایټوکانډریا چې د څنګه سیل ارګینیلی دا د سیل لپاره څه عمل کولی شي هغه موږ وویل چې د سیل لپاره انرژي جوړوي د ای ټي پی په شکل کې. اوس یو بل سیل ارګینیلی چې هغه په سیل په حجره کې موجود دی هغه ته موږ وایو لایسوسوم. په دغه تور رنګ تاسو چې ښکاري په دې شکل کې لایسوسوم چې دی هغه په حجره کې په سیل کې موجود دی. لایسوسوم لپاره ما لیکلي دي سفیریکل باډیز. لایسوسوم چې دی د دې شکل چې دا هغه سفیریکل وي سره کوم چې یو بال وي هغه په مینځ کې خالی وي. همدغه شانتې لایسوسوم چې دی هغه هم د بالونو په شکل کې موجود وي چې هغه په مینځ کې خالی وي. په دې خاطر دته موږ سفیریکل باډیز هم ویلی شو. او لایسوسوم چې دی هیو 40 ټایپس هایډرولیز انزایم. په دې کې خاص انزایم موجود وي. انزایم د مخکې ما ویل چې دا زموږ په وجود کې خاص پروتین دي. خو په لایسوسوم کې تر 40 پورې مختلف هایډرولیز انزایم موجود دي. هایډرولیز لفظ استعمالېږي د ډایجسټیو لپاره، یعنی دته موږ ډایجسټیو انزایم هم ویلی شو. د دې په مدد سره ډایجیشن کیږي، د موادو هضم کېدل کیږي. زموږ په وجود کې په دوو ځایونو کې ډایجیشن کیږي، د موادو هضم کېدل کیږي. یو په سټمک یعنی په معده کې کیږي، کله چې موږ خوراک وکړو هغه هضم شي، یو هغه هضم کېدل شول، او یو هضم کېدل چې یو ډایجیشن چې دا هغه په سیل کې په حجره کې کیږي چې هغه ته موږ انټراسیلولر ډایجیشن هم ویلی شو. نو دا انټراسیلولر ډایجیشن چې دا د لایسوسوم عمل شي، یعنی په سیل په حجره کې لایسوسوم چې دا د هغې په مدد سره به انټراسیلولر ډایجیشن کیږي. اوس انټراسیلولر ډایجیشن څه شی دی هغه څنګه کیږي؟ نو هغې لپاره باید په دې نقشه باندې ځان پوه کړو. فرض مثال د کوم سټرکچر تاسو چې ښکاري دا سیل ده، حجره ده، خو کوم سیل ده؟ میکروفیج سیل ده. میکروفیج چې د لارجسټ ډبلیو بي سي هم ویلی شو. ډبلیو بي سي مطلب وایټ بلډ سیل. زموږ د سپینې وینې چې کوم حجرات دي هغه ته ویل کېږي وایټ بلډ سیل. نو هغه وایټ بلډ سیل چې دی زموږ په ایمیون سیستم کې زموږ قوت مدافعي چې کوم سیستم ده په هغې کې مهم کردار لري. موږ د مختلفو مرضونو د مختلفو بیماریو نه بچ کولی شي. نو دا کوم سیل چې دا فرض مثال چې دا دی میکروفیج. اوس میکروفیج چې دا کله زموږ وجود ته بیکټیریا داخله شي د میکروفیج په مدد سره هغه له منځه ځي. یعنی یو میکروفیج چې دا هغه دومره صلاحیت لري چې په یو وخت باندې تر 100 پورې بیکټیریا چې دی هغه خوړلی شي. نو اوس کله زموږ وجود ته بیکټیریا داخله شي د دې میکروفیج په مدد سره هغه له منځه ځي. فرض مثال دا بیکټیریا ده. دا بیکټیریا اوس زموږ وجود ته داخله شوه. نو کله چې بیکټیریا زموږ وجود ته داخله شي زموږ په ایمیون سیستم کې په قوت مدافعي چې کوم سیستم ده په هغې کې خاص پروټینز موجود دي چې هغې ته موږ وایو انټي باډي. دا خاص پروټین دي چې په ایمیون سیستم کې وجود لري، قوت مدافعي چې کوم سیستم ده په هغې کې موجود دي. نو کله چې بیکټیریا زموږ وجود ته داخله شي دغه انټي باډي چې ده دا د بیکټیریا سره خپل ځان ټچ کړي، ځان د دې سره ښخ کړي. نو کله چې دغه انټي باډي د دې بیکټیریا سره ښخ شي، د دې سره اټیچ شي، د دې انټي باډي په مدد سره هغه بیکټیریا بیا د میکروفیج سیل چې ده هغې سره وتړل شي، هغې سره ښخ شي. لکه څنګه تاسو ته په دې ډایګرام کې ښکاري دغه انټي باډي چې ده هغه بیکټیریا سره وتړل شوه. نو دغه انټي باډي بیا دغه بیکټیریا راولي، دغه میکروفیج سره یې ښخ کړي، د دې میکروفیج سره یې وتړي. او په دې میکروفیج سیل کې موږ وویل چې دلته لایسوسوم موجود دي. دا تور رنګ تاسو ته ښکاري دا فرض مثال چې لایسوسوم دي. نو کله چې دغه انټي باډي او دغه بیکټیریا د دې میکروفیج سره ښخ شي د دې میکروفیج چې کوم ممبرین ده هغې انفولډینګ شروع شي. ممبرین انفولډینګ. ممبرین انفولډینګ مطلب چې دغه ممبرین د ننه طرف ته تلل شروع شي. فرض مثال چې دغه یو سیل ده د دې سره دغه بیکټیریا وتړل شوه، دغه ممبرین چې ده د بهرنۍ پرده چې ده دا د ننه طرف ته تلل شروع شي په دې شکل کې چې دې ته موږ وایو ممبرین انفولډینګ. نو دغه ممبرین انفولډینګ چې شروع شي دغه بیکټیریا هم د ننه طرف ته تلل شروع شي. نو دغه ممبرین دومره پورې انفولډینګ وشي، دومره د ننه لاړ شي چې دغه بیکټیریا چې ده دا د میکروفیج سیل د ننه داخل شي. ځکه چې ممبرین انفولډینګ شروع ممبرین د ننه طرف ته راتلو نو دا دومره حد پورې دا د ننه لاړ شي چې هغه بیکټیریا چې ورسره تړلې شوې وي هغه هم د میکروفیج سیل د ننه وجود ته داخله شي.
څنګه تاسو په دې ډایګرام کې ښکاري. نو اوس کله چې دغه بکټیریا د میکروفیج سیل ته داخله شوه، اوس دې ته بیا موږ بکټیریا نشو ویلی، دې ته موږ بیا وایو فیګوسوم. فیګوسوم او یا هم فوډ ویکیول چې دا د خوراک یو ماده شوه چې دا خوراک شو د سیل لپاره، چې هغه ته موږ فوډ ویکیول ویلی شو. نو اوس موږ وویل چې په دې میکروفیج سیل کې لایسوسوم موجود دی او په دې لایسوسوم کې هایدرولیز انزایم وجود لري، یعنی ډایجسټیو انزایم وجود لري. داسې انزایم دی چې دا ډایجیشن کوي، دا د خوراک هضم کول کوي. نو اوس دغه بکټیریا خو د سیل لپاره خوراک شو، نو دا لایسوسوم چې دی دا په دې شکل کې د بکټیریا سره اټیچ شي، د دې سره خپل ځنونه وتړي. نو کله چې دا لایسوسوم د بکټیریا سره وتړل شي، په دې کې موږ وویل چې په دې کې انزایم موجود دی، هایدرولیز انزایم. نو هغه هایدرولیز انزایم چې دی په دې بکټیریا باندې خارج کی. نو کله چې دغه انزایم د بکټیریا په دې بکټیریا باندې خارج کی، هغه بکټیریا بریک ډاون شروع شي، د بکټیریا ماتېدل شروع شي. ځکه موږ وویل چې دا ډایجسټیو انزایم دی، د دې په مدد سره به هغه مواد ماتېږي، هغه به ډایجسټ کېږي. نو دغه بکټیریا وړو وړو حصو کې تقسیم شي، هغه له منځه لاړه شي. نو د بکټیریا کې چې کوم فایدهمند مواد وي، ضروري مواد چې هغه ته سیل ضرورت لري، هغه سیل په خپل استعمال کی، په حجره کې استعمال شي. کوم چې غیر ضروري مواد وي چې هغه ته سیل ضرورت نه لري، هغه د ویسټ پروډکټ په شکل کې د سیل نه داسې بهر شي. نو دا انټراسیلولر ډایجیشن، یعنی خوراک هضم شو، ډایجیشن وشو، خو په سیل په حجره کې دننه وشو، په دې خاطر دته انټراسیلولر ډایجیشن ویل کیږي، چې دا د لایسوسوم په مدد سره کیږي او په لایسوسوم کې د ډایجسټیو یا هایدرولیز انزایم په مدد سره هغه وشي. نو دا لایسوسوم د عمل موږ ویلو چې لایسوسوم څنګه سټرکچر ده او په سیل د حجره کې څه عمل کولای شي، چې هغه د انټراسیلولر ډایجیشن. اوس یو بل سیل ارګینیل دا چې هغه ته موږ وایو پروکسیسوم. نو اوس په پروکسیسوم او پیژنو چې دا څنګه سیل ارګینیل دا څه عمل کولای شي او په سیل کې څه کردار لري. نو اوس دا کوم سیل ارګینیل چې دا په دې شین رنګ کې تاسو ته ښکاري، دا دی پروکسیسوم. پروکسیسوم په دې شکل کې په سیل کې په حجره کې موجود وي. پروکسیسوم ته مایکرو باډیز هم ویلی شو. مایکرو لفظ دا استعمالیږي د وړوکي دپاره، نو دغه پروکسیسوم چې دا ډېر وړه وړه وي، په دې سیل کې موجود وي، په دې خاطر دې ته مایکرو باډیز هم ویلی شو. همدغه شانتې سفیریکل باډیز، دې ته سفیریکل باډیز هم ویلی شو، ځکه دا سفیریکل شکل کې څنګه چې لایسوسوم و دا د وړو وړو بالونو په شکل کې موجود وي، د سفیر په شکل کې موجود وي چې په منځ کې خالي وي، نو په دې خاطر دې ته سفیریکل باډیز هم ویلی شو. نو اوس د دې پروکسیسوم په سیل په حجره کې عمل سره دا څه فنکشن کولی شي. د دې فنکشن د عمل چې دا هغه د ډیټاکسیفیکیشن اف الکوهل، د شرابو ډیټاکسیفیکیشن کول. الکوهل چې دی، شراب چې دی، دا چې کله زموږ وجود ته داخل شي، زموږ د وجود لپاره دا مضر دی، یعنی ضرري دی، دا زموږ وجود ته ضرر پېښولی شي. نو کله چې دا الکوهل د مضر حالت نه بدل شي غیر مضر حالت ته، دې ته ویل کېږي الکوهل ډیټاکسیفیکیشن. نو دغه الکوهل ډیټاکسیفیکیشن چې دا د پروکسیسوم په مدد سره کېږي. نو الکوهل یعنی شراب چې دی زموږ په وجود کې د مضر حالت نه چې کله بدلیږي غیر مضر حالت ته، دا غیر ریاکشن که موږ وګورو هغه به په دې شکل کې. فرض مثال چې زموږ وجود ته دغه الکوهل دغه شراب داخل شول، چې دې ته موږ خاص نام لیکلی شو، هغه دی ایتانول. کوم شراب کوم الکوهل کې چې 2 کاربن ایټمز موجود وي، هغه ته موږ ایتانول ویلی شو. نو دا فرض مثال چې دغه ایتانول چې دا زموږ وجود ته داخل شو، نو کله چې دا زموږ د وجود ته داخل شي، دا به ډایجسټ کېږي، دا هضم شي، چې بیا د دې ابزاربشن وشي، دا په وینه کې جذب شي او د وینې په مدد سره دا ورسیږي لیور او کډني ته. لیور کډني یعنی ینه جګر چې موږ ته وایو او کډني ګرده چې هغه ته وایو، د دوه ځایونو ته دغه شراب چې دی الکوهل چې دی دا راورسیږي. او په دې دوه ځایونو کې پروکسیسوم چې دی هغه په زیات تعداد کې موجود دی، او پروکسیسوم چې دی په دې کې هم مختلف قسم ته اکسیډیز انزایم موجود دي چې د هغې په مدد سره ضرري مواد غیر ضروري موادو ته بدلیدلی شي. نو دا الکوهل چې کله دې ځای ته راورسېږي، دلته پروکسیسوم موجود دی. په پروکسیسوم کې پروکسیډیز انزایم وجود لري. پروکسیډیز انزایم. نو دغه شراب چې دې ځای ته راورسېږي، پروکسیډیز انزایم په دې شرابو باندې په دې الکوهل باندې ریاکشن وکړي چې دا H2O2 حالت ته بدل کړي. دغه H2O2 چې دا دې ته ویل کېږي هایدروجن پر اکساید.
دا هایدروجن پر اکساید چې دا هم زموږ وجود لپاره مضر ده، دا باید زموږ په وجود کې پاتې نشي، ځکه چې د دې په مدد سره پروټین ډینیچریشن کیږي. پروټین ډینیچریشن یعنی پروټین ډینیچر کوي، پروټین چې هغه ختموي. نو دا زموږ د وجود لپاره ضروري شول، ځکه چې د دې په مدد سره پروټین چې دی هغه ډینیچر کیږي، هغه ختميږي. نو دا باید په دې حالت کې پاتې نشي. نو د دې لپاره چې دا په دې حالت کې پاتې نشي، هایدروجن پر اکساید حالت کې پاتې نشي، په دې باندې بل انزایم دا چې هغه د سره ریاکشن وکړي چې هغه ته ویل کیږي کیټالیز انزایم. کیټالیز انزایم د هایدروجن پر اکساید سره ریاکشن وکړي، دا هایدروجن پر اکساید چې دا بدل کی H2O + O2 حالت، یعنی د دې نه H2O اوبه جوړ شي او اکسیجن جوړ شي. نو الکوهل یعنی شراب دا زموږ وجود ته داخل شول، دا زموږ د وجود لپاره ضروري وو. نو دا بدل شو هایدروجن پر اکساید ته. هایدروجن پر اکساید چې دا هم زموږ وجود لپاره مضر دی. نو د دې لپاره چې دا په دې حالت کې پاتې نشي، کیټالیز انزایم د سره ریاکشن وکړي، دا بدل کی H2O + O2 ته، یعنی اوبه او اکسیجن د دې نه جوړ شي. نو مضر مواد چې دی هغه بدل شول غیر مضر مواد ته، چې ته موږ وایو ډیټاکسیفیکیشن. خو دا مضر مواد څوک وو؟ دا الکوهل یعنی شراب وو. نو ډیټاکسیفیکیشن اف الکوهل د شراب او ډیټاکسیفیکیشن وو، یعنی شراب چې دی هغه بدل شول د مضر حالت نه غیر مضر حالت ته، چې دا د پروکسیسوم په مدد سره زموږ په سیل کې په حجراتو کې کیږي. نو دا پروکسیسوم چې موږ په پیژندو چې دا څنګه سیل ارګینل ده او څه عمل کولی شي په سیل یعنی په حجره کې د عمل څه ده. نو اوس یو بل سیل ارګینلی چې هغه په سیل په حجره کې موجود ده، هغه ته موږ ویلی شو سنټریول. دا کوم سټرکچر چې تاسو ته ښکاري دا دی سنټریول. سنټریول چې دی دا په سیل ډیویژن کې مهم کردار لري. سیل ډیویژن کله چې سیل تقسیمیږي، حجره تقسیمیږي چې هغه په میاسس او په مایټاسس باندې کیږي، نو د دې سیل تقسیمیدو په حالت کې د دې ډیویژن په حالت کې د سنټریول چې دی دا مهم کردار لري، یعنی د دې په مدد سره سیل ډیویژن کیږي. او دا شانته په انیمل سیل کې د ځناور په حجره کې یو بل سټرکچر هم موجود وي چې هغه ته موږ وایو سایټوسکیلیټن. سایټوسکیلیټن چې دا د تارونو په شکل کې وي، د فایبرز په شکل کې، څنګه تاسو ته په دې ډایګرام کې په نظر درځي. دا شانته د تارونو په شکل کې، د فایبرز په شکل کې سټرکچر موجود وي چې هغه ته موږ وایو سایټوسکیلیټن. د سایټوسکیلیټن عمل دا ده چې دا د سیل لپاره د حجرې لپاره د حجرې د سیل چې کوم شکل دا هغه ته سپورټ ورکوي. یعنی مطلب دا چې د سیل د حجرې چې کوم شکل دا چې هغه په همدې خپل شکل کې برقرار پاتې شي، د دې شکل بدل نشي. نو په دې کې مهم کردار چې دا هغه د سایټوسکیلیټن دا چې د دې په مدد سره د سیل سټرکچر چې دا جوړښت چې دا هغه په خپل شکل کې برقرار پاتې کیږي. نو دا یو انیمل سیل، یو د ځناور حجره چې موږ وپېژنده، او په دې کې چې کوم سیل ارګینل موجود دي هغه موږ ټول وویل، او د هر سیل ارګینل خپل عمل موږ وویل چې په سیل په حجره کې کوم سیل ارګینل کوم عمل کولی شي. نو امید لرم چې تاسو به په دې باندې په صحیح طریقې سره پوه شوي وئ، او د بل درس پورې مو په پاک او مهربان الله سپارم.